د نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موږ د وسلندو مهمو وروستیو خبرونو ته. شمالي وزیرستان کې درې پاکستاني پوځیان وژل شوي. د پاکستان پوځ ویلي چې تېره ورځ په بلوچستان کې تر ماین چاودنې وروسته په شمالي وزیرستان کې هم د پاکستاني پوځیانو او وسلوالو ترمنځ نښته کې درې پوځیان او 2 وسلوال وژل شوي دي. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې ویلي چې امنیتي ځواکونو په دوسلې سیمه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د ترهګرو پر ضد عملیات کول چې د وسلوالو تر برید لاندې راغلل. پوځ وایي چې په دې نښته کې 3 پوځیان او 2 ترهګر وژل شوي دي. پوځ په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د برید پړه تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستې ده او ګڼو عسکرو ته یې د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. بلخوا د مرکزي بغلان ولسوالۍ زوړ ښار د طالبانو لاسته لوېدلی. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي تاییدوي چې دغه ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ زوړ ښار له جګړې پرته د طالبانو لاسته لوېدلی دی او امنیتي ځواکونو له دغه سیمې څخه تاکتیکي شاتګ کړی دی. د چارواکو په خبره تازه دمې ځواکونه له هوایي ملاتړ سره د دغه ولسوالۍ په ښار کې ځای پر ځای شوي دي. په ورته وخت کې سرچینې وایي چې طالبانو تېره شپه له 2 لوریو څخه پر دغه ولسوالۍ برید کړی دی چې په پایله کې 2 مهمې او سترې پوستې د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې دي. افغان پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د غزني ولایت په مرکز او څو ولسوالیو کې له څو ورځو راپدېخه د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ پراخې جګړې روانې دي. د غزني د ولایتي شورا غړی عبدالجمیع جامع وایي چې د غزني مرکز اړوند ارزو سیمه کې 2 پوستې د طالبانو لاسته لوېدلې دي. د جامع په خبره د یادو پوستو تر سقوط وروسته د 24 امنیتي سرتیرو د سرنوشت هم معلوم نه دی. جامع زیاته کړې چې طالبانو د غزني ښار څنډو ته رسېدلي دي. د ویلو ده چې تر دې وړاندې هم په ولسي جرګه کې د غزني د خلکو اساسي خبرداری ورکړی و چې که چېرته مرکزي دولت د غزني وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو دغه ولایت به یو ځل بیا د طالبانو لاس ته ولویږي. او پاکستان د تورخم په ګډون له افغانستان سره د تګ راتګ ټولې لارې تړلې دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې حکومت پرېکړه کړې چې د راتلونکو 2 اونیو لپاره دغه لارې د هغو کسانو پر مخ وتړي چې له افغانستان پاکستان ته ځي. بلخوا رسنۍ وایي لارې د افغان کډوالو پر مخ خلاصې دي او کولی شي افغانستان ته لاړ شي. همداراز سوداګریز توکي هم په دې بندیز کې نه دي شامل او سوداګریز کاروانونو ته تګ راتګ کولی شي. پاکستان وروسته تر هغه دا پرېکړه کړې چې تازه په یاد هیواد کې د کرونا درېیمې څپه پیل شوې ده او هره ورځ پاکستاني وګړو ته تلفات اوړي. لیدونکو له ملته مننه. ښې چارې.